حاضرین و مسلمانانو صحیح ده دومره تکلیف نشته دا واقعا دا کومه سانحه چې تاسو ګورئ دا نوې خبره نه ده دا ازلی یو لیکل او نوشته ده چا کړي دا لیکل دا هغه ذات کړي دي چې هغه حکمت موږ منلی دی اگر که بظاهر موږ نه پوهېږو دې کې به څه حکمت وي خو حکمت یې منو هغه کوم حکمت چې د الله په علم کې دی که موږ ته ښکاره شي موږ به اوس ومنو چې او ټیک ده زما یو ډېر مودې ملګری وردک مولوی صاحب باندې مشهور دی الاداد مولوی صاحب د پیر سباق شریف عبدالسلام صاحب خلیفہ مجاز دی په نقشبندیه عالیه کې د بختیارانو کې اوسېږي د 100 سره دغه ځای کې شمالي نه ډولۍ راوړه د زوی واده و چې ډولۍ را روانه کړه ټکر وشو صاحب تقدیر نه څوک څه خبرې یوې نوسۍ د زوی د طرفه د 10 کالو هغه شهید شو دویم نوسۍ د لور د طرفه 20 یا څه د پاسه 20 کالو هغه شهید شو یو حافظ د کلام الله شریف هغه ورسره ملګری و هغه هم شهید شو هم ډولۍ راله هم مړي راله صاحب نو زه تعزیه ته ورغلی ما ورته وی چې حضرت دا الله لیکل کړي دي دا فیصله شوې ده د روحونو د پیدایش نه مخکې ما کتابونه کتلي دي دا کوم چې انسان ته څه مصایب څه اشیا رسي دا 50,000 کاله مخکې لیکل شوي دي نو چې 50,000 کاله مخکې لیکل وشي نو صاحبه بیا چېرته خطا کېږي دا ماشومانو صاحب د ده والد محترم قبلګاه نور الله مرقده زمانه مشر صاحب همت خان مرحوم دا نور خو خود مشرانو زمان خان رحم ګل ماما دا خو زمانه مشرانو خو دیم زمانه مشرو تقریبا 3 کاله دی زمانه مشرو صاحب زه په وطن باندې نه وم دی بیا وفات شوی دی دا واړه لوی شو مور یې کونتونوک دا د دې اجر شته حدیث مبارک کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي دي کما بیبي چې دغه خاوند مرشي میړه مرشي هغه په خپل بچو باندې کینی حتی چې دا بچی ځوانان شي لکه دا الکان ځوانان شو صاحب لوړې پیغلې شوې د دې بدل کې الله جنت ورکوي زمانه چې وا په اصطلاح افغانستان اني د پلار اني مان د لیدلې د پلار طرف د مور د طرفه ما لیدلې عام دغه سي ځواني کې کونډه شوی دوی لونه و او یو زوی و آغا زمونږ دا وطن خو سخ وطن دی
په شا باندې کارونه دي و بخور دی صاحب ډېر مشکلو سره مخامخي هغه زندگی هغه تیره کړې وه دلته زما اصول دا دي طریقه زما دا ده چې زه کم نوافل عبادات کم صدقات چې زه دا مشران چې څوک زما ته ممکن نږدې یادي هغه په نوم باندې یادوم پلان کوي پلان کوي پلان کوي پلان کوي دا زما طریقه هم دا ده شامي هم دا لیکلي دي بیا بهتره دا ده چې بیا ټولو ته عام کا او بخل مه کوه ځکه قادر مطلق ذات دی ټولو ته رسوي دا مسله ده صاحب ټولو ته رسوي نو هغوی به ما په دعا کې یادول پس د وفات نه ما خوب کې ولیده ما ته پوښتنه وکړه چې جهنم څه حال کې دی ما ته وایي موږ جهنم نه یو سبحان الله سبحان دا یاد ساتئ د یو بنده خوب د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو وحی نشته حضرت جبریل با حیثیت وحی چاله نه راځي دروازه د نبوت دا بنده لیکن مبشرات شتا دا زیر ورکون کی دا خوب دا شپږ څلوېښتم درجه د نبوت ده تاسو بیا په هغه نه پوهېږئ چې هغه ولې شپږ څلوېښتم ته د علماو تحقیق سره تعلق لري خو د بنده د مسلمان خوب دا شپږ څلوېښتم درجه د نبوت ده خوب آسې مه ګڼه چې دا آسې څه مې ولیدل صاحب دې کې ډېر لوی مقام زما دا یقین راغی چې کوم رسول الله ویلي دي صلی الله علیه و آله وسلم چې کومه بیبي کونډه شوه په خپلو بچو کېناسته بدل کې الله جنت ورکوي دنیا فانی ده چا ته بقا نه کوي ځوانۍ کې وفات شو ما یو کتاب کته هغه یو خبره لیکلې ده ناشنا خبره سره وای د مشرانو قدر کوه خو د کشرانو قدر کوه ما چې دی بس وای دی ځای کې د علما واجبه خبرې سره وې د مشرانو عزت زکه کوه چې عبادت سیوا ده خو چې عمر سیوا شو خو عبادت سیوا شو کنه نو په دې نیت باندې د مشر قدر کوه د مشر عزت کوه زکه ګیره سپینه ده عمر سیوا ده نو عبادت به ډیری خود د کشرانو هم قدر کوه ولې د دوی ګناه کمه ده ځکه چې عمر به څومره وي چې کم عمر دی خو ګناه هم کمه شو د کشرانو قدر په دې کوه چې ګناه کمه ده دا سانحات چې موږ ګورو دواړو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم صحابو نه پوښتنه وکړه ای زما صحابو رضوان تعالی علیهم اجمعین تاسو شهید شاته وای صحابو پوښتنه زما صحابو تاسو شهید شاته وای صحابه کرامو فرمایل چې د غش و بارانی د کافرانو سره مقابله یې او په هغه کې مړ شي نو دی شهید دی نبی علیه السلام اوس فرمایل چې نه کړه اذن شهداء امتی قلیل او کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما د امت شهیدان خو بیا کم شو وی خاصم تاسو اوائے الغریق شهید پا دریاب کے اوبو کے غرق شی دا شهید دے یعنی درجہ دے شہادت دا حکم دے شهید نہ دے حکم د شهید دا دی چې سره د جامو بغیر د غسل نه د بخخیږي هغه درجه هم ده او حکم هم ده
خود د صرف درجه د شهید دا حکم دانه دی بیا میدان جنگ کې کفار سره مقابله کې د ولګید او غیر مرتص یعنی دومره وخت تیر نه کې چې دواو کی یا بیدار شي یو مانزه مقدار د حکم دا دی چې دله به غسل نه ورکوي دله به کفن نه ورکوي دا کومه جامه چې دا اغوسته ده دغه کفن دی او بله مسله دا واورئ د شهید وینه پاکه ده کم میدان جنگ کې چې کم شهید شو دغه وینه روانه وي د چا په بدن باندې ولګېده چا په جامه باندې ولګېده هغه بدن هم پاک دی هغه جامه هم پاکه ده مونځ پې کېدی شي آسمانونه هغه خاورو ته پسخیږي کمې خاورې چې شهید باندې انبار شي آسمانونه هغه خاورو ته پسخیږي کمې خاورې چې شهید باندې انبار شي دریاب کې غرق شي ډېر خلک زمونږ تاسو به لیدلي اوبو یې وړل دا شهدا دي ټول درجه د شهادت دا ګناهونه ټول معاف کیږي رسول الله صلی الله مبارک په عرفات باندې اعلان وکړ دعا وکړه یا الله شهید ته هر څه معاف کا دوار جهان سردار صلی الله علیه وسلم یا اللہ شہید تو ہر سے معاف کا فرمان الہی راغے ہر سے میں معاف کرل خو یو خبر نہ معاف کو صاحب کم نہ معاف کے حقوق العباد دے بندگان و حقنا نہ معاف کو چا سر زیادہ کرے دے چا سر ظلم کرے دے چا نے مال لاندے کرے چا نے دولت لاندے کرے چا نے زمکہ لاندے کرے دا حقوق العباد دی دا چاہتا معاف کو پا مزدلفہ باندې رسول الله ودرېد دا سه دعاګانې خو نبی خو رسول الله مینه وسه د امت سره دومره مینه ده سه دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم اچھا تا صاحب ابا نه خطه و چې الله په سوک او معاف کا لیلۃ المعراج کې الله پاک ورته چې څوک راضي د چا ملاقات لا نو څه تحفه راوړي ته مال راغله تاثر راوړي ما غریبی و فقیری و مسکینی میں راوڑے دا فقیر مام میں کسب امت زما مام کسب دا میں تھا راوڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی جس وقت دی مبارک لاس و شد کر یا اللہ دا 314 مسلمانان میں پیدا کری دی پا مخد زمکہ کے دا سے خلق نشتا کچرته ته غواړې چې خپل نوم د باقی پاتې تر قیامت پورې د امداد وکړه او کنه نو بس پرې ده دومره دعا وکړه چې صادر مبارک د وګونه کته پرې وته او که صدیق صاحب را پاسه د لاسې دیونی بس له صاحب ستا دعا الله نه رات کوي صاحب د رسول الله دعا خو دعا وسه صلی الله علیه و آله وسلم په مزدلفه باندې ودرېد دعا وکړه یا الله شهید د هر څه معاف کا فرمان الہی راغے ہر سے میں معاف کرن اس دے سر زما کار نشتا چې حقوق العباد باغا څنګه معاف کړي بس تا به رضا کی سپه کې دوزخ ته لګي دا بنگلا ستا شو دا سره معاف کا صاحب ته وینې سه ولز د قیامت کې دا چې یو ځل کور مالک د رضا کې دا کور به استاد اول هغه مالک رضا صاحب چې الہ العالمین یو ځل رضا کې بیا د جهنم ته لګي او طریقه ته جوړای صاحب یو طریقه بیا درته جوړای خو مالک رضا کا صاحب جل وعلا شانه چې هغه د رضا کې بیا ګوره صاحب په زور د خدای صاحب بیا ګوره صاحب نو الغریق شهید اوبو کې غرق شي هغه شهید دی په طاعون مرض باندې وفات شهید دی ذات الجم د الخونو دردونو باندې وفات شي هغه شهید دی وبا مرض باندې دا زمونږ د وطن کې یو شی تیر شوی والله علم چې حقیقت به وکړو او خلق دې ډار نه اکثر مړ کړل خلق وی چې کرونا نه پښتنه وشو چې تا خو وی چې زما دا 10,000 کسان وجنم تا خو 1,000 کسان مړ کړل وی دا 10,000 ما مړ کړی دا 10,000 د یې نه مړ دي دا د ډار نه مړ دي صاحب او زما خو هیڅ پروا په نه و چې دا کرونا دا که څه شي دا که څه بلا ده هیڅ پروا او تاسو که خیال کوي د مړي ته بننس دی کېدی لیر یو بالته ناستو
بل بیان تم یا جان دے اللہ تعالی مغفور مرحوم کی زما آشنا او سے زما دوستو او ما سره ډیر خطا سلام خیل دي صاحب د ملوک اجي اورور دی ورن مدات په دې تندې می مچوګ صاحب ما کرونا د ماته سو وای صاحب دې کرے ما کرونا په صدقه صاحب دا سات ایمان مضبوط کړي ایمان مضبوط پکار دے صاحب ایمان دے مضبوطی پرواہ نشته صاحب او صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې زما دا ترور عامه صفیه به خپکیږي کدا نه خپه کېده دا حمزه صاحب ته هو چې شهید شو په خود باندې میدان باندې ما به غزنګل کې غرزولې وي چې دا زمرو خړلې وي وی صاحب دا ولي وی چې ورځ د قیامت کې خلق د قبرونو راوتل او زما دا تر د زمرو د بدن نه راوته وي چې د خلقو د الله قدرت خارج شوی او زما ترور خپکیږي قدرت الهي وای چې په کوم ځای کې پروت دی خو چې خدای در ناراضي وي یا پروا نشته کله کله ما بیان کوي په چا مې پروا نشته صرف چې الله ته مې مخامي سره کته هر څه وای کم خرافات وای ک غړې وړې وای دا ستا خبرې دي صاحب پتا مې هیڅ پروا نشته صاحب صرف چې الله ته مې مقسمه برابر بس نور مې پروا نشته او با مرز باندې وفات شي دا درجه شهید ده دا حریق راځي دا د برق دا دغه چې ده دا په حریق کې راځي لکه حدید مثال دا دیوال په سړی باندې پریوزی دا چتونه اکثر پری وتل بعض وخت طوفان راشي دام شهیدان دي صاحب درجه د شهید دا په حدیم کې راځي صاحب دا ټکر نه ده دا چې اوجنګي دا موټر دا په حدیم کې راځي او دا د برق مسله چې دا په حریق کې راځي یعنی اوس وځي چې اوس وځي دا هم شهید دی صاحب نو عمر به څومره ډېر کم عمر صاحب الله تعالی دې مغفور و مرحوم کی پسماندگان ته دې الله تعالی صبر جمیل ورکی اجر عظیم دې الله ولا ورکی د دې بدله دې الله پاک دنیا او آخرت دواړه چکم دینو دا ولا ورکی منګ با ټول زو دا لوی خلق د دنیا نه تللی دی صاحب د دې کویټې نه یو مولوي صاحب ما ته ټلیفون وکړ اما سره پاتې شوی کندهاری دی موسی کلیم اخوند دامت برکاته العالیه او د رمضان شریف شپې ورځې ډېرې وژړل د کویټې نه راته ټلیفون وکړ ما موسی کلیم اخوند ولې وایي مور مې مړه شو مور مې وفات شو نو ما بیا ورته وی چې ګوره څومره غمونه راشي خو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفات مخې ته کوه چې دومره لوی خلق له دنیا نه تللی دی چې د اسمانونو ځمکې د هغې مبارک د مخه پیدا دي او دا حقیقت دی واقعات دي صاحب مولانا محمد زکریا صاحب ریحانۃ الحلم نور الله مرقده د دې حدیث مبارک باندې تحقیق کړی دی لولا لما خلقت الافلاک مولانا محمد زکریا صاحب ریحانۃ الهند د هند کشمالو د محدثین او استاد د مولانا حمدالله صاحب زما د استاد بالذات لولا لما خلقت الافلاک کته نوې ما به افلاک نو پیدا کړی علما لاندې بیا تحقیق کوي افلاک او اسمانونو ته د علویات ته اشاره ده یعنی چې علویات شو سفلیات په طریقه ولا سره شو چې دا اوچت اشیاء د رسول پاک صلی الله مبارک د مخ نه پیدا دي دا کته اشیاء په طریقه ولا سره دي مولانا محمد زکریا صاحب رحمت الله علیه وای اگر کدا حدیث مبارک د بعض علماء په نسبت باندې موضوعي وای لیکن معنی د بل حدیث نه صحیح ده بیا حواله ورکړی دا په یو کتاب باندې مرقات المفاتيح على مشکات المصابيح مرقات ټول سره موجود ده مولوی صاحب سره مشتا ما سره مشتا مرقات المفاتيح او على مشکات المصابيح هاغه وګد حدیث راغسته ده چې حضرت آدم علی نبینا صلی الله مبارک فرمایل
چې زما په پوښ کې چې کوم حضرت پیدا کیږي دغه په وسیله باندې ماته معافي وکړه. ته څه پیژنې؟ رسول الله یادو وای چې څو وخت زما په بدن کې روح راغی نظر مې په عرش عظیم باندې ولګېده چې ومې کتل چې لا اله الا الله محمد رسول ما وی چې ستا نوم سره چې لګېدلی دی دا ورکوټی سړی نه دی ودایات ساته دا هغه ذات دی که دی نه وی دا کائنات به ما نه پیدا کړي. دا وګوره حدیث راغستی وګوره حدیث فانی دنیا دا تری زمون نبی رویدار تلی دے فانی دنیا دا تری زمون نبی رویدار تلی دے دے مدینه منور خل تاجدار تلی دے چی آواز دی بادری هم دی سخا خورو حق عثمان ابن عفان سخی نامدار تلی دے دے مدینه منور خل تاجدار تلی دے چی پا دربار بے خادم و مخدوم دوار یو دا سے حکمرانوں سے ہے کہ واسطے نہ چلے دے نہ پیسے چلے دے سے دا سے نہ چلے دے سے جب ته لګ لاس کا کړه لګا دا جب دې ډېر وګسوي نه دې لګ لاندې کا سره وباسه سے دا نو نه پکې واسطه وا او نه پکې پیسې وا سے چې په دربار به خادم او مخدوم دواړه یو هغه عمر فاروق اعظم غوندې سالار تللی دی دے مدینه منور خل تاجدار تلی دی چه دے زنگل مست و زمرو بطرین تیخت کڑلا چه دے زنگل مست و زمرو بطرین تیخت کڑلا حق علی شیر خدا حیدر کرار تلی دی وائی بادشاہ فدا حسین چه با دنیا پناشی دا سیدو دے نبی علیہ السلام په اولاد کې زما سره ډېر تعلق یو کله به راغی ما ته به چې مولوي صاحب یو ناد درته ووایم او وفات دی صاحب ما ته قسم خوړه چې مولوي صاحب یو ناد به د رسول الله صلی الله مبارک په صفت کې لیکلی دی مدینه منورې ته الله رسول وای بادشاہ فدا حسین چه با دنیا فناشی دا سی آواز دے ذل جلال پا ہر دیار تلے دے یوم دے پاتے نہ دے سے دا ٹول بزو دا دور اسقاط کوئی دا خام خا کوئی ما دے تحقیق کرے دے پورا مضبوط تحقیق میں کرے دے دا سے ٹوک وہ نہ گانے دمر عظیمہ فائدہ دا دمر عظیمہ فائدہ عظما ده صاحب دا پرې نه دی دا پرې نه دی ځکه چې ما کوم تحقیق کړی دی که ډېر متمول هم شي د دنیا خاوند هم شي دا فدیه هغه پوره نشي ورکولی فقهای کرام دی الله تعالی درجې بلندي کی تاسو دې دا خلق خطا نه کی حدیث پاک کې دا خلق په حدیث نه پوهیږي فقهای کرامو د احادیثو نه د قرآن کریم نه د قیاس نه د اجماع نه دا مسلې راځي دي دا د هغوی کار دی ستا کار نه دی ته پرې نه پوهیږي نو د دې وجې نه دا شته دا موجود دی د دور اسقاط کې فایده څه ده چې دور اسقاط دی ونه که پورا فدیه چې ورنه کې صدقه دې شو خو فدیه نه شو دویم دا ده چې فدیه به مالدار سړي ته نه ورکوي دنیادار ته که مالدار سړي ته دې ورکړه صدقه شوه فدیه دې ونه شوه چې څو وخت دور اسقاط وشو یوه روپۍ دې هم په فدیه کې لګي دا خیرات چې کوي دا هم فدیه کې لګي او که یو هندو له ورکوي هم په صدقه کې لګي صدقه به هندو جایز ده که دنیادار مالدار سړي له ورکوي هم
فدیه کې لګي نو دا ساده د فدیه د دور اسقاط کې دا کمال دی عظیم کمال دی صاحب د دې وجه نه چا خبره ممنئ دا رواج نه دی دا رواج شرعي دی شریعت په اصول باندې دا رواج دی دا خامخا صاحبانو دا کوي ځکه چې ما حساب کړی دی پخوا زمانه کې پاکستان کې د یو کال د مانزه فدیه شپږ ورځ کې څو منځونه دي شپږ شاباسي ویتر پکې مستقل مزده دا فدیه جدا غواړي شپږ منځونه شو ما چې د دې حساب وکړ د یو کال فدیه په سړی باندې آتش پیت منا غنم د پاکستان په من باندې دي نو آتش پیت منا غنم تا رفیق مولوی صاحب دا یو من د پاکستان دلته و منه ده ٹھیک دا نو دا په و په آتش پیتو کې ظرف کا دا ظرف کا دا وګوره آتش پیت ظرف کا په و کې 400 اویا من غنم دا صرف د یو کال دی دغه ته پیسو ته واړو 200 روپۍ باندې منې کا 200 روپۍ باندې منې کا صاحب دې کی 400 اویا من په 200 کې دغه کا ظرف کا سو 1,490,000 صرف د یو کال فدیه ده او پتا باندې فدیه ده مثال د 1200 کالو نو ته پورا کولای شي فقهاو ته دعاګانې کوي صاحب دا بیا روزه پاتې ته نذور پاتې دي کفارات پاتې دي په دې لږ چیز باندې صاحب ساده پشي نو دا اشنایان پاسي دا ولې خپه پیسه په مسلمان خوشالېږي چې د غاړه خلاص شي زمون په مذهب باندې دا بعدن دفن د دفن نه پس هم دا دور اسقاط کیږي لیکن علما وایي چې د دفن نه مخکې دا دور اسقاط وکړي چې دا مړی پاسي اوچتوي او قبر ته کوزوي چې غاړه خلاصوي وصیت کوي صاحب خامخا وایي دا کوي خامخا بس کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله